السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وستی. ګرانو دوستانو، دا هم د نوي راتلونکي سیزن او د راتلونکي اپډیټ نوې نقشه رینګل تاسو یې راسره کتلی شئ. ګرانو دوستانو، دا هم پکې یو موټر غوندې به راځي. ګرانو دوستانو، تاسو یې راسره کتلی شئ چې صرف د یو نفر لپاره به وي. دا یې کتلی شئ، ښه دی واقعا. تاسو یې راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. دوهم به هم ورپسې ګرانو دوستانو تاسو راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. یو سور رنګه سموک دی. دا د دې لپاره که چیرې په تاسو باندې یو نفر فایر کوي له لرې څخه او د لنډې اندازې څخه د لرې اندازې څخه ګرانو دوستانو تاسو کولی شئ چې دا سموک اغازي ته واچوئ. دا یو سرکل جوړوي ګرانو دوستانو. که چیرې هغه نفر په دې سرکل کې راغلو هغه نو بیا ډاون کوي. تاسو ورسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. او که چیرې تاسو هم دې سرکل ته ورشئ تاسو هم ډاون کیدی شئ ګرانو دوستانو. تاسو وګورئ دا بوټ په دې سرکل کې راغلو وګورئ ګرانو دوستانو، دا هم پکې ډاون شو. دا به هم ګرانو دوستانو په نوي سیزن او په نوي اپډیټ کې راځي ګرانو دوستانو. او دریم هم ګرانو دوستانو، او دا هم ګرانو ملګرو، که چیرې تاسو ریکال کیږئ داسې به مو دا تیاره راځي کتلی شئ راسره. تر اوسه به اټومیټیک راتلله، اوس به له سرکل سر څخه راځي کتلی شئ راسره ګرانو دوستانو. له مکمل نقشې څخه دا هم ګرانو دوستانو نوی اچیومنټ ورسره راځي. په راتلونکي سیزن کې دوه اچیومنټ په دې هم درته ویډیو جوړوم. دا هم ګرانو دوستانو یو نوی ځای پبجي اضافه کړی دی په ایرینګل کې. تاسو یې راسره کتلی شئ، خطري ځای دی ګرانو دوستانو. او ورپسې بله هم ګرانو دوستانو چې سکیل کې تاسو کولی شئ چې اوس دوه دانې شیونه په یو وار بدل کړئ، یې کنورټ کړئ. تاسو یې په ویډیو کې راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. او بل هم ګرانو دوستانو تاسو یې راسره کتلی شئ، دا هم هیلینګ سموک دی. کتلی شئ ګرانو دوستانو هیلینګ سموک. او دا هم ګرانو دوستانو چې تاسو دواړه شیان کنورټ ته واچوئ، ریډاټ او د امپور ایمو یا ګولۍ یو زیړ کارت درکوي ګرانو دوستانو. او تاسو ته بیا پرې موټر راځي. دا هم او بل هم ګرانو دوستانو سپیډ پکې راځي د تل په څېر لکه څنګه چې په 2.0 اپډیټ کې راغلی و ګرانو دوستانو. دا هم سپیډ پکې راځي ګرانو دوستانو، کتلی شئ راسره. او د تل په څېر ګرانو دوستانو بیا هم پکې سپیډرمین راغلی د له نیکه مرغه. او په ګورو چې نور پکې څه شی راغلی دی ګرانو دوستانو. دا هم ګرانو دوستانو نوی ایکشوټ شپږ سټاره نوی اپګریډ جوړه به هم راځي په راتلونکي سیزن کې ګرانو دوستانو. تاسو یې راسره کتلی شئ، ښه دی، ښه جوړه ده ګرانو دوستانو. دا هم په راتلونکي سیزن کې نوی اپګریډ جوړه راځي. دا هم ګرانو دوستانو په راتلونکي سیزن کې یو ماشین غونډه کې دی چې دې ته ورپورته شئ ګرانو دوستانو. دا د نیټ لپاره کار کوي، کتلی شئ ګرانو دوستانو چې ورپورته شئ. کولی شئ په دې کې تاسو خلکو ته نیډ وکړئ، کتلی شئ ګرانو دوستانو. دا هم پکې اضافه شوی دی، ښه دی. دا هم ګرانو دوستانو یو جمپ غونډه کې شی پکې راغلی دی. تاسو یې راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. دا هم ایونټ د رش لپاره دی ګرانو دوستانو. تاسو کتلی شئ دا دلته چې پورته شئ ګرانو دوستانو تاسو ته یو بایک غونډه کې راځي چې خلاص کړئ د څلورو نفرو مکمل سامان اړاته پکې مثلا AWM یا ګروزال یا MG3 ګیلې شوټ هم لري ګرانو دوستانو. تاسو سره کتلی شئ. دا هم په راتلونکي سیزن کې ګرانو دوستانو. او دا پکې هم ګرانو دوستانو یو نوی سموک راغلی، تاسو راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. کور هم پکې راغلی دی تر څو په تاسو باندې یو کس فایټ کوي نو تاسو کولی شئ چې د کور په واسطه ترې ځان خلاص کړئ او ځان کور کړئ. دا هم وګورئ ګرانو دوستانو، دا سموک چې دی ډېر ګرد مثلا لري،
کولی شئ چې په اوس موږ سره له یو ځای څخه وځئ له یو فاصلې څخه تر یو هدف پورې ګرانو دوستانو. او بل پکې هم ګرانو دوستانو تاسو که چېرې ډي پي راواخلئ ګرانو دوستانو، تاسو ته د مارک علامه راځي چې هغه مارک علامه ووهئ ګرانو دوستانو ته. تاسو ته به ښایي چې تاسو ته شاف څومره لنډ دی، په څونه فاصله کې دی مثلا. او بل پکې ګرانو دوستانو تاسو کتلی شئ چې د لیویک هغه شاټګن هم پکې اضافه شوی وړزه. تاسو یې راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو، دا هم پکې یو شاټګن اضافه شوی دی په راتلونکي سیزن کې ګرانو دوستانو. تاسو یې راسره کتلی شئ. او د نورو خسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.